بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصینو وروستۍ اعلامیه څرګندوي چې د پاکستان وروستي پوځي بریدونه پر افغانستان غیر قانوني وو. د ملکي وګړو ژوند یې له خطر سره مخ کړی و او د پاکستان ادعاوې چې د وسلوالو ډلې له افغانستانه تنظیمیږي ناسمې ثابت شوي دي. دا څرګندونې نه یوازې د پاکستان ادعاوې نړیوالو ته بې اعتباره کوي، بلکې د افغانستان اسلامي امارت د قانوني دریځ او نړیوال مشروعیت د تقویه کولو فرصت هم رامنځته کوي. اعلامیه څرګندوي چې د پاکستان تر اوسه هیڅ کره ثبوت نه دی وړاندې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیم شوي، بلکې په دې نښتو کې ملکي زیربناوې، روغتونونه، کورونه او بازارونه زیانمن شوي دي. همدارنګه د پاکستان او افغانستان ځینو دیني علماو په ګډه د اوربند غځولو او د خبرو اترو د دوام غوښتنه کړې څو د باور فضا رامنځته او د تاوتریخوالي مخه ونیول شي. نن تحلیل کې په دې بحث کوو چې د اسلامي امارت چوپتیا، د ملکي وګړو ساتنه، د اوربند غځول، منځګړیتوب، نړیوال تعامل، د سیمهییزې سولې او راتلونکي امنیت لپاره نړیوال باور او ستراتیژیک ځواک څومره پیاوړتیا برابروي. درنو لیدونکو او اوریدونکو تحلیل ته ښه راغلاست. زه محمد عمر ځواک یم. د همدې موضوع په تړاو مو د بحث دوه تنه درانه میلمانه دي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو شنونکی عبدالناصر شفیق صاحب، د سیاسي چارو شنونکی سید اکبر سیال وردګ صاحب، تاسو دواړه ته ښه راغلاست وایم. شفیق صاحب، ملګرو ملتونو بالاخره له ډېرې چوپتیا وروسته د پاکستان هغه دروغجنې ادعاوې په ثبوت ورسولې چې افغانستان کې هیڅ د پاکستان پوځي رژیم مخالفه یا ترهګره ډله شتون نه لري. د پاکستان تیر بریدونه یا د پاکستان خپل اعتبار نړیوالو ته په کوم مخ ښودنه کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه صاحب تاسو ته ښاغلي سیال صاحب ته او ستاسو د خپرونې درنو لیدونکو ته، تخنیکي همکارانو ته مو ټول افغان ولس ته نیکې هیلې لرم. سلامونه وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. قسم ملګري ملتونه هره خبره چې کوي د امریکې هغه بالادستي پکې ملحوظ وشي، خو اوس دا چې پاکستان په دې برید کې ډېر زیات پاتې راغی، ځکه په ثبوت یې ونه رسولی شو چې دلته نظامي اهداف او اوسني نظام هم د افغانستان دا یعنی وجاهت ثابت کړی شو چې دوی چې کومه ادعا درلودله هغه برحقه وه. نو ځکه ملګرو ملتونو یو څه لچک وښودو او دا ځل یې وویل چې د پاکستان بریدونه په ناحقه دي او داسې زمینه برابریږي چې بیرته د افغانستان اړیکې په سیمه کې د خپل سیاسي ثبات او د امریکا سره هم یو څه ډول باندې سمسمکي حالت ته موږ روان شو. اصلا د دې پراخې جګړې چې هم په ایران باندې هم زمان چې برید وشو په افغانستان باندې د پاکستان برید، او دا دواړه په داسې زماني مقطع کې چې په وینزویلا کې د مدورو هغه ولسمشرۍ هغه کوم بالادستي چې هغه په دې ختمه کړه چې هغه له خپل هیواد نه اوچت کړه او کمانډو ځواکونو هغه بل ځای ته ویوړو. دا په دې خاطر اصلا دا ټوله سیناریو ډېره پراخه ابعاد لري. هغه دا ده چې د چین چټک پرمختګ په تجارتي ډګر کې او اقتصادي ډګر کې دا داسې دی لکه څنګه چې په لومړنۍ نړیواله جګړه کې جاپان د منځني ختیځ د سویس کانال کې د کشتیو د تلاشۍ یعنی حق درلودو او هغه دې ته ورسېده چې د ده حاکمیت دومره قوي شي چې نور هیوادونه په اروپا کې او حتی په اسیا کې د ده نه وویرېږي، ډار پیدا کړي. نو هماغه چې د هغوی د مهارولو لپاره بیا هغه نورو هیوادونو یو اتحاد د متفقینو په نوم باندې رامنځته کړ. په دویمه نړیوال جګړه کې هم دارنګه چې آلمان کوم یعنی هغه بالادستي غوښتله او هغه د بدمعاشۍ سیاست یې پیل کړ د خپله د هغه وخت واکمن د هټلر لخوا نه. نو د هغې لپاره دویمې نړیوالې جګړې تابع ونیوله شو. اوس چې کتل کېږي چې درېیمه نړیواله جګړه چې زما په عقیده باندې او په ان باندې د پخوا نه ما د غزې د عملیات نه پیل ده، ځکه دا جګړه اصلا د چین د چټک پرمختګ د مخنیوي لپاره هم په وینزویلا کې قدم اوچتېږي، هم په ایران کې او هم د افغانستان او د پاکستان د ښکېلتیا لپاره، ځکه چې چین دا خپل چټک پرمختګ چې کوي دا د 8,000 بیلره روزانه تیلو په مټ باندې چې د وینزویلا نه راوړل، همدارنګه 1.5 بیلره د روزانه د ایران نه اخیستل. د همدې په مټ باندې کولی شو تایوان وساتي او د تایوان هغه اراده چې د امریکې لپاره یو ننګونه وه هغه ناشونې کړله. نو په دې بنیاد باندې دوی په ایران باندې تر دې لپاره چې اسرائیل برلاسې پاتې شي او ایران
او ته خوا کې روسیا، چین او شمالي کوریا چې دا په اسیا کې یو نوی قوت د شانګهای د تړون نه بعد د بریکس کانفرانس ته دوی ورتګ، دا ټول د دې لپاره دي چې امریکا په خپل هجموني سیاست کې قراره طبیعي له منځه ځي. نو امریکا ته وپتېله چې اولنی برید بیا په ایران باندې برید، او په عین وخت کې دلته بیا په افغانستان او پاکستان کې داسې یو وضعیت رامنځته کول چې موږ ته باورمندي راکړی شي چې ګواکې دې جګړه کې به موږ ګټنه کوو او موږ به هغه د ډیورنډ د سپري نقطې سیمې لاسته راوړو. او عام پاکستان په خرس ورکړی دی چې هغې ته دا تصور ورکړی دی چې ګواکې که تاسو باګرام یا ونیسئ او یا دا وسلې لاسته راوړئ نقد او یا دا چې له منځه یوسئ، تاسو ته به موږ بل کریډټ دا درکړو چې تاسو کولی شئ چې د کونړ او د نورستان د بریدونو لارې نه تاسو واخان ته ځان ورسوئ. او په عین وخت کې تاسو که وګورئ چې کله نتنیاهو د مودي مېلمستیا وکړه، نو د نتنیاهو د څرګندونو په هغه مهال دا وویل چې په سیمه کې یو نوی اتحاد رامنځته کېږي د ایران د ځپلو لپاره. هغې معنا دا وه چې نتنیاهو هم په دې دا کې تطمیع شوی دی، او حتی په یو زمان کې هم نتنیاهو هم پاکستان چې دواړه حریفین، دواړه روایتي حریفان دي، دا دواړه تطمیع شوي. هندوستان په دې تطمیع شوی چې د چین د ختمولو لپاره باید هغه صفري نقطه چې د چین او د هند ترمنځ ده دا به دا ځل هند ته ورکوي. او کشمیر په مسله دوی فعلا سکوت کوي. د هغې ترڅنګ بیا پاکستان ته دا تصور کړی شوی دی که چیرته تاسو دغه پرمختګ وکړئ د باګرام په رابطه باندې، او تاسو ته به د واخان لارې نه موږ منځنۍ اسیا ته وصل نقطه پیدا کړو. او دا د ډېر پخوا نه د پاکستان یو تلاش و. دا هم امکان لري چې پاکستان حاکمیت په دې راضي شوی چې صرف پنجاب او د هغې ترڅنګ کشمیر په امتداد باندې د چترال نه دوی باخان ته ورسېږي، د دوی به غزیات مصارف هم خوندي شي او لوی پنجاب به خپل اتومي قوت به دوی وساتي. نو دغه تطمیعات ټول د دې لپاره دي چې همزمان د چین د محارولو لپاره په وینزویلا کې، په ایران کې او پاکستان او افغانستان چې دلته خلک سره درګیري، نو هغه د یو کمربند سپیک پروژه به هم نه په پاکستان کې او نه د افغانستان په ملتیا باندې پلی شي او چین به په مکمل ډول باندې محاصره شي. د همدې له امله تاسو وګورئ کله چې په غزه کې په لومړي ځل باندې 2.5 کاله مخکې کوم بریدونه وشو، نو چین دا پوهېده چې دا جګړه زما د خیلتیا لپاره ده، نو هغه د غزې ټول د فلسطین ټول ډلې راوغوښتي او هغوی دې ته قانع کړه چې تاسو باید که غزه غواړي امریکا د دې حاکمیت نه ختمه کړي، نو تاسو به یو متحد اتحاد یو داسې بلاک جوړوئ چې بیا اختلاف سره نه وشي. نو د همدې لپاره چین په ځان پوه شوی او د دې جګړې هغه اساسي هدف هماغه او ابعاد دا دي چې ایران له منځه یوسي. د هغې ترڅنګ افغانستان او پاکستان د اسلامي هیوادونو په توګه باندې چې یو اتومي قوت لري، بل ایماني مورال لري، د دې دغه قوت په آینده کې د ایران سره کېدای شي یو مشارکت پیدا کړي او دا په آینده کې د اسرائیل لپاره ګواښي دا هم له منځه وړی او هندوستان هم قانع کړی، پاکستان هم قانع کړی، بیا د دې لپاره چې شمالي کوریا او همدارنګه روسیا او ایران او چین دا څلور قوت وي، نو هند جمع پاکستان جمع اسرائیل دا قوتونه سره وشي او پاکستان باندې افغانستان باندې باور نه لري، خو افغانستان جګړه کې ښکېل کې داسې نشي چې د ایران سره همغږي وکړي او د امریکې خلاف بلاک وکړي. ورتګ صاحب محترم، له ډېر وخت وروسته ملګري ملتونه چوپ وو. په افغانستان کې چې پاکستان پوځي رژیم نه کومې بریدونه کېدل یا کومې بمبارۍ کېدلې، دغو دپاره دوی توجه نه شول اټولی. بالاخره اوس یې تازه یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان چې په افغانستان باندې کوم بریدونه کړي دي، په دغو بریدونو کې نه د پاکستان په خلاف کومه ډله ځپل شوې ده، نه په افغانستان کې ترهګرې ډلې شتون لري. دغه دریځ به د افغانستان اسلامي امارت په نړیوال سټیج باندې دوی هغه دعوه چې کوي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، نور به یې څومره قوي کړي؟ سلامونه تاسو ته ځواک صاحب، استاد محترم ته، تاسو د برنامې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. علیکم السلام. ګورې که چېرته موږ په نړیواله سطحه بحث کوو، که چېرته وایي موږ خبرې څومره په نړیواله سطحه هغه وایرل کېږي، هغه مخ ته ځي، دا زموږ یو بیکاپ یو سپورټ را پیدا کېږي. دوامه خبره دا ده چې امارت اسلامي یا د افغانستان خلک په تاریخ په اوږدو کې د دغسې شخړو، د داسې رقابتونو، د داسې سیالیو ښکار ګرځېدلي. اوس هم کله چې دغه برید د معتادینو په شفاخانه باندې د پاکستان د رژیم لخوا نه کېږي، چې هلته تقریبا 600 نفر پکې شهیدان کېږي، 210 نفره پکې 250 نفره پکې ټپیان کېږي، او نور هم خسارات، هغه مالی خسارات چې د شفخانې ته او د بلاک ته رسیدلي هغه ځان ته وباسته. دا موږ په اولې ورځې هم دا غږ پورته که او دا غږ
په هغه اولو ورځو کې کېدی شي ملګرو ملتونو هغه کړی، خو هغوی د تحقیق و هغه ټیمونه چې هلته لیږي هغه د خپله بررسي کوي. ولې اوس دې عقیدې ته ورسېدل چې واقعا پاکستان په افغانستان کې ملکي وګړي وژني، عامه تاسیسات ټارګېټوي، هغه ځایونه ټارګېټ کوي چې هغه د افغانانو د صحت، د افغانانو د درملنې لپاره د افغانستان کې د تعلیم مراکز دي، دا یې هغه کړي. درېیمه خبره دا موږ هم د افغانستان هغه بېطرفه سیاسي شنونکو، استادانو، مخورو چې د ملګرو ملتونو دفتر ته ورغلو، موږ هلته مطبوعاتي کنفرانس جوړ کړی و. یعنی دا هغه مسایل دي چې په دغه وسیلو باندې موږ کولی شو د افغانستان د ملت غږ تر نړیوالو ورسوو، نه د نظام له ادرسه بلکې د افغانستان د ملت له ادرس ته موږ کولی شو دغه غږ بدرګه کړو او نړیوالو ته یې ورسوو. ګر چې موږ بار بار ویلي چې نړیوال کوم محاکم چې دي، نړیوال کوم بشري حقوق چې دي، نړیوال کوم کنوانسیونونه چې دي، دا په هغه عدالت او په انصاف باندې نه دي رامنځته شوي او نه دي ولاړ. یو رقم هغه توپیري چلندونه په دې نړیواله سطحه، تاسو د غزې مسله وګورئ، د اوکراین مسله وګورئ، د عراق مسله وګورئ، د افغانستان، یعنی دلته په عموم کې دا تفاوتونه شته دي، خو بیا هم زموږ او تاسو د هر فرد دا مسؤلیت ده چې دغه غږ تر همغه مراکزو ورسوو. نور داسې یو مرکز نشته چې موږ هغه ته د درېیمګړي په توګه هغه ته ورسوو. اوس که دا عدالت پکې شته او که نشته، دا په نړیواله سطحه چې 193 هیوادونه په دې کې شتون لري، دا اوس یو رسمیت لري، موږ دغه غږ هلته ورسوو. نو که چېرته موږ وکولی سو دغسې یو بل بېطرفه ټیمي چې هغه هم له مختلفو کنوانسیونونو سره، له مختلفو نمایندګانو سره، د بشر د حقوقو له سازمانونو سره، له سیاسي برخې سره، که چېرته موږ متواترې ناستې ولرو او دغه غږ بدرګه کړو، زه فکر کوم په نړیواله سطحه موږ ډېر څه کولی سو چې هغه ترلاسه کړو او ډېر په اسانه کولی سو چې دغه بریدونه چې د پاکستان لخوا نه زمونږ په عامه وګړو منډې کېږي، په عامه تاسیساتو منډې کېږي، په صحي مراکزو کېږي، په تعلیمي مراکزو کېږي، دا په نړیواله سطحه په واقعا دا غږ بدرګه سي او په دوی باندې هم په سیاسي لحاظ، هم په حقوقي لحاظ، هم په اقتصادي او په نورو برخو کې په دوی باندې فشارونه وارد سي تر څو دوی له دغه کړنو نه مخنیوی وکړي. دا ډېر ښه هغه ده. درېیمه خبره ګوري، پاکستان دا اوس هم په 4 ساعتونو کې 80 توغندي په افغانستان په خاوره باندې هغه وګړي چې هغه هیڅ نه وه په سیاست کې، هیڅ نه وه په جګړو کې، هیڅ نه وه په نورو مسایلو کې دخیل نه دي، هغه عام خلک دي. هلته زموږ او تاسو خویندې، هغه خویندې چې هغه هلته د درملنې لپاره ځي، هلته د صحت د خدماتو د وړاندې کولو لپاره ځي، د دوی په وړاندو بمبارویو کې هغه شهیدېږي، هغه له بینه ځي، هلته هغه عام وګړي له هغه جینه له خپلو کورونو راوځي. یعنی دا په ښکاره توګه کوم تجاوز چې د پاکستان ده، چې د نړیوالو له منشور له اصولو نه چې په 2مه ماده کې دا ذکر شوی ده، دوی دایم دغه نړیوال بشري حقوق نقض کړي دي، نړیوال منشور یې نقض کړی ده. نو دا هغه مسایل دي چې دا د افغانانو مسؤلیت ده، که په داخل د افغانستان کې دي او که په نړیواله سطحه زموږ او تاسو افغانان هلته حضور لري، هلته اوسیږي، هغه مراکزو ته لاسرسی لري. دا غږ څومره چې موږ کولی سو بدرګه یې کړو، موږ کولی سو چې د دغه ظالمانه کړنو د مخنیوي سبب وګرځو. سلامت سو، ډېره مننه. شفیق صاحب، هم مهاله په ایران کې هم جګړه پیلېږي، په افغانستان کې هم جګړه پیلېږي، په دواړو هیوادونو کې تر ډېره پورې ملکي وګړي په شهادت رسېږي، یا په دواړو هیوادونو کې تر ډېره پورې ملکي تاسیسات هدف ګرځولی کېږي. لوی علتونه تاسو تر شا څه بولئ؟ اصلا ایران او پاکستان د سیمې دواړه هیوادونه دي چې مشترک تاریخ سره لري. موږ شاید د پاکستان سره تر هند پورې مشترک تاریخ ولرو، ځکه د میرویس هوتکي او د احمدشاه ابدالي د حکومتونو ابتداد اخواته وو. خو د ایران سره مشترک تاریخ ډیر بنیادي او غریق دی، او بیا دا په د اوسني زماني مقطع کې د اسرائیلو تر شا د امریکا ودرېدل او د عربي هیوادونو ګواښل او په ځانګړې توګه غزه مکمله د خاورې سره برابرول، دا په دې معنا و چې اصلا دوی غواړي چې یوازې ایران نه، په آینده کې افغانستان هم ښکارېدی شو. نو د دې لپاره چې کېدی شي دې جګړه کې ایران سره افغانستان د ځینو مشترکاتو پخوانیو او ځینې اوسني چې
هلته هم داسې یو نظام دی چې یو فقهي مرجعیت لري او د امامت خبره ده، او دلته هم د خلافت ډول یو حکومت خبره ده. دا مشترکات نه دوی ډېر ویره درلوده. نو په دې لپاره چې دوی سره همغږي نشي، هلته په ایران باندې ګزار وشو تر څو هغه مکمل ختم کړی شي او د هغوی د قیادتونو په له منځه وړلو سره نور ایران مسله مفته شي. دلته پاکستان په موږ باندې د دې لپاره واچولو چې دا خلک دلته مصروف شي او د دوی داسې فکر کې رانشي چې ایران سره موږ همغږي یا د غزې په رابطه خپل هغه ایماني مسؤلیت اخري ادا کړو. نو موږ یې د پاکستان سره چې ما مخکې اشاره وکړه چې دې پروژه کې دا لومړی ځل دی چې هند او پاکستان دواړه امریکا تطبیق کړي. پخوا داسې وو چې حصه به قدر جوسه پاکستان، هندوستان او چین کې امریکې ویش کولو. هغه داسې چې د افغانستان د سیفي نقطې اخوا برخې دا یې پاکستان ته منلې او کشمیر یې هند ته منلو، او هغه نقطه چې د هند او د چین ترمنځ ده هغه چین ته منله، د امریکا کول. اوس یې د دې لپاره چې چین خو ډېر اوچت پرمختګ کوي او ډېر چټکتیا باندې روان دی، افریقا ته خبره ورسېده لکه څنګه چې جاپان په منځني ختیځ کې د کانال سویس پیلهداري کوله او همدارنګې هټلر یعنې ټوله اروپا ننګوله. دا چین خو لاړو افریقې ته لاړو، دا خو سبا مشکلات ولاړی. نو د هغې د مهارولو لپاره فکر وي یو ځل خو په تایوان باندې دوی ځلې کارونه وکړه، او کله چې دوی برید وکړه په ایران باندې سم د واره چین هم خپل هغه موقف ثابت کړ چې په تایوان باندې په سلګونو پروازونه وکړه او نقطو ته ځان ورسولو، ځکه چې پوهېده چې اصل خبره چین ته جګړه راوباسي. نو د دې لپاره چې دغه دواړه هیوادونو مشترکات سره شته او د آینده کې د دوی همغږي د دې لامل نشي، نو دا ځل د نتنیاهو سره د مودي ملاقات د هغې تر شا هدف هم دا و چې هغې ویلي چې یو نوی اطلاف رامنځته کېږي تر څو اسرائیل وساتو او ایران ختم کړو، ځکه ایران په ستراتیژیکه دوستۍ کې د چین سره همغږی دی او د ایران نه 1.5 میلیونه بیرله تیل دا د چین لپاره د پرمختګ مټ دی. همدارنګه وینزویلا کې هم ورته وضعیت رامنځته کړ. نو د افغانستان او د پاکستان په همغږۍ سره کېدای شو سیپیک یو کمربند پروژه دا نور هم پیاوړې شي. نو درې واړه اشاره کې ختمول غوښتل چې ام د سیپیک پروژه ختمه شي چې دا په آینده کې طرحه ده، او موږ غوښتل چې د پاکستان دا کوښښ چې افغانستان او د چین دا کوښښ چې خو امریکا دا نه غواړي چې دا عملي شي. نو دې لپاره د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اول ناندرۍ راپورته کړې، داسې کارونه ترسره کړه و چې د علماو کومه غوښتنه کړې ده او د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا کومه پرېکړه کړې. دا د دې لپاره چې د امنیت شورا دا درکړه چې د امریکا هجموني سیاست نور ختمېدونکی دی او په آسیا کې د ایران بلادستي د ټکساس په خاوره کې ټکساس کې د تیلو د تصفیې له منځه وړل هغه مرکزونه، دا جګړه یوازې داسې نه ده چې یوازې ایران او امریکا او اسرائیل دی، دا پراخه بنیادي ابعاد لري او په دې کې روسیه تر څنګ چین هم دخیل ځان کړي. او دا نړیواله جګړه ده چې پیل شوې ده، ځکه لومړنۍ نړیواله جګړه او دویمه نړیواله جګړه هم 4.5 کاله وه او دا هم چې 2.5 کاله تېر شوي د 2 کاله پات کې به دوی همدغسې مسیر ته رسېږي. نو دوی همزمان د دې لپاره کړي چې له یوې خوا نه چین مکمل مفلوج کړي، هم د وینزویلا له لارې نه، هم د ایران د لارې نه، هم د سیپیک پروژې د مخنیوي له لارې نه، او په عین وخت کې زمینه دې ته برابره شي چې تایوان باندې امریکا برید وکړي. و چې کتل کېږي چې جګړه د امریکې په نفع نه ده روانه، بلکې د اسرائیلو د خاتمې ورځې را روانې دي. نو اوس ملګرو ملتونو سازمان دا انګیري چې سبا که دا خبره داسې کېږي ملګرو ملتونو سازمان د منځه ځي، لکه د ملتونو ټولنه چې لاړه د ملګرو ملتونو سازمان په منځ کې راغی. اوس سبا د ملګرو ملتونو سازمان چې نور هیڅ حیثیت نه لري دا خرابېږي. نو یو څه لچ کې داسې وښودو چې بېرته ورقه بله وکاروي چې افغانستان خواته راشي او د امریکا هغه تور مخ، چونکې د دوی د بدنامۍ لپاره هم لامل ګرځي چې امریکا ټول انساني او بشري حقوق پایمال کړل، د ملګرو ملتونو منشور یې پایمال کړل، د بشري حقوقو سازمان نه، د روغتیا د نړیوال سازمان نه، د تودوخې د کنفرانس د پرېکړو ټولو نه په شا روانه ده، هغه څه د ملګرو ملتونو هغه هویت جوتوي. نو د دې لپاره سبا دا سازمان ختم شوی نه، دوی یو ځان کې یو څه لچک را پیدا کړ تر څو افغانستان خواته رانږدې شي، او دا شاید د امریکا په همغږۍ موسي، دا امکان لري، ځکه دا د لچک معنا ده چې دا تاو ختم کړي. تاو چې ختم شي نو په دې صورت کې به د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم کشمکش دی دا به دې لامل شي چې بېرته افغانستان په ځای چې ایران سره په هغه ردیف کې قرار ولري چې هغه په بریکس کانفرنس کې په آینده کې مطرح کېږي، شانګهای تړون کې مطرح کېږي، بېرته افغانستان دې خواته راوغځي، ځکه اخواته روسیه او چین د دوه قوتونو په توګه باندې، نړیوال قوتونو په توګه باندې، ایران د سیمه ییز قوت په توګه باندې، او د هغې تر څنګه
افغانستان هم چې په آینده کې ورسره بیا کېږي دا ډېر مشکل ډېره ولاړی زیاته او مننه شمالي سلامت کوریا دا پخوانه ده. بله. نو اوس چې امریکا په آسیا کې کوم قوت غواړي هغه قوت یوازې په هند او پاکستان نه تمثیل ډېره کېږي. کوشش زیاته کوي چې افغانستان هم ځان خواته بله، روان شفیق کړي. صاحب په ډېره افغانستان باید ناپیله سیاست وساتي. بله سلامت. وردګ صاحب محترم څه کول پکار دی؟ افغانستان اسلامي مرتغه نظام ده چې تازه اقتدار ته رسېدلی ده، د هرې برخې ستنې تازه دوی آبادوي په افغانستان کې اخته دي. څه کول پکار دی چې د تعادل د سیاست په ځای تعامل غوره کړي، ډیپلوماسي غوره کړي، تر څو پاکستان سره روانه جګړه چې د کفار یا د یهودانو پر د ګټو د موخو دپاره پیل کړې ده دغه دپاره یوه توجه ولټوي او دغه ودرېږي. اول خو ګوري دغه جګړه د همدې لپاره پیل سوې چې ته په دا ستنو باندې متکي نسې، په ستنو باندې ونه درېږي، او ته چې د چی لپاره مبارزه په دې وطن کې کیږي او د کوم پرمختګ لپاره کیږي، کوم د انسجام لپاره کیږي، د حکومت د مرکزیت لپاره کیږي، د همدې لپاره د تا مقابل کې جګړه شروع ده. یعنی دلته د تعامل بحث نه ده. پاکستان اوس دلته نه راځي له تا سره تعامل وکړي. پاکستان غواړي چې تا وځپي، تا له بینه ویسي، تا ضعیفه کړي، د تا هغه مرکزي نظام له بینه ویسي. دغه جګړې چې دي یو تهاجمي جګړې دي، یو دفاعي جګړې دي. دا اوس موږ او تاسو په نړیواله سطح بحث د ایران کوو. ایران چې دا یو دفاعي جګړه کې قرار لري، ولی امریکا چې دا په تهاجمي جګړه کې قرار لري. هر هغه هیوادونه چې په تهاجمي جګړه کې قرار ولري هغه قوت و ځواک و اقتدار قوي په نړیواله سطح. دا اوس هم موږ او تاسو په دفاعي حالت کې است. ولی دفاعي حالت کې موږ یې چاته ضرر نه ده رسولی، موږ په هیڅ چا یرغل نه ده کړی. موږ دایم دا غږ پورته کړی چې افغانان د سولې د ټینګښت لپاره، د امنیت لپاره، د سولې لپاره او د پرمختګونو لپاره په دې سیمه کې کار کوي. نو د دغه ټولو موانع څوک ګرځېدلي؟ موږ متقابل لوری ده چې هغه عبارت له پاکستان نه ده، چې هغه په دې سیمه کې جګړو ته کار کوي، هغه په دې سیمه کې د تروریزم نفوذ لپاره کار کوي، هغه په دې سیمه کې د حرکتونو د روزلو لپاره چې د نورو رقیبانو په مقابل کې د روزي د هغه لپاره کار کوي. نو دلته که موږ د تعامل بحث کوو، نو تعامل خو دلته موږ او تاسو شهیدان دي یاستو چې په دوحه کې ناسته د اوربند لپاره، ناسته د تاوتریخوالي د حل لپاره، او بیا ورته دلته بمبارۍ، ورته دلته تجاوز، ورته دلته د ملکي وګړو شهیدان. دا اوس هم کومه اعلامیه چې پخ سوې د علماو ترمنځ چې په اوربند باندې تمرکز سوی دی، د مشکلاتو د معضلې د شخړو لپاره سوی ده، ورته بیا دوی ولې 80 مزایلې په کونړو، په نورستان، په نورستان، په نورو باندې فیروي. یعنی دلته دوی د یو فشار آله په موږ باندې استفاده کوي، یو نظامی فشار دلته لاغنه استفاده کوي. که چیرته خبره دا وای چې موږ تعامل کړی وای، مذاکرات هم کړي وای، په دغه ټولو شیانو باندې باور درلودلی، نو دا مسایل به دومره کشاله کېدل نه. یو دومه خبره کله چې موږ او تاسو بحث د دې کوو چې دا جګړه د امریکا لپاره ده، نو آیا موږ چې دا خبره کوو چې امریکا په دې سیمه کې د سپیک مقابل کې جګړه شروع کړې دي چین د مخنیوي لپاره، او هلته هند ته فرصت ورکوي چې د چین په مقابل کې هغه وروزي، هغه نظامی نفوذ وکړي، هغه اقتصادي پرمختګ وکړي چې په راتلونکي کې د چین مهارول د هند په وسیله وکړي. یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې د امریکا په واک کې دي. بیا موږ څه ضرورت لرو چې له پاکستان سره خبرې کوو؟ بیا څه ضرورت ده له چین سره خبرې کوو؟ ولې له هغه چا سره خبرې نه کوو چې هغه جګړه پیل کړې ده، هغه جګړې مدیریت کوي؟ نو موږ هغه اساس یا هغه بنیاد سره باید خبرې وشي چې هغوی کوشش کوي چې دا تاوتریخوالی په نړیواله سطح رامنځته کړي. دویمه خبره دا وه چې که چیرته امریکا د افول طرف ته روانه وي، که چیرته امریکا د هژموني لپاره مبارزه کوي، نو امریکا چې کله د دغه ټولو مسایلو لپاره او دغه ټولو مسایلو سره لاس و ګریوان د امریکا ته بیا نو څه ضرورت ده چې په میلیارډ دا اوس 200 میلیارډ ډالر د کانګریس نه غواړي او د دې جګړو لپاره د دغه مسایلو لپاره مصرفوي. یعنی زه وایم په امریکا کې اوس هم دا ظرفیت او توانایي شته ده چې په نړیواله سطحه په خپل خوښه جګړې مدیریت کړي. په دې جګړه کې درې شیه امریکا که ترلاسه کړل، پوه سه چې د ایران په مقابل کې یو ځواک، یو قدرت یا هغه څه چې غواړي هغه ترلاسه کوي. هاور هغه متحدین چې د ناټو دي چې په نړیواله سطحه په ټولو مسایلو، په ټولو جګړو کې له
امریکا سره همکاري کړې ده. که د ایران په جګړه کې ورسره متحد سول او د ایران فزیکي جګړې ته را داخل سول نو دا د امریکا لپاره یو لوی قوت. دویمه خبره، امریکا ما اوله ورځ ویلي چې امریکا ډیر کوشش په دې کوي او په دې خوښ هم ده چې ایران د امریکا اډې په عربو کې ولي. ایران په عربو کې د دې ډیپلوماټیک ځایونه ټارګیټ کی. ولی امریکا خوښیږي؟ ځکه امریکا د خپل ځان لپاره متحد پیدا کوي، د خپل ځان لپاره یو وحدت رامنځته کوي، د خپل د جنگ د قوت لپاره متحدین رامنځته کوي. دا زه وایم د ایران اشتباه ده چې د امریکا اډو باندې مزایل فیر کوي، اول ته د عربانو او دغه خلیج هیوادونو احساسات خپل په مقابل کې راپورته کوي. که چیرته بیا عرب دا کار نه کوي، بیا د دوی په مقابل کې ملتونه راپورته کیږي چې تاسو څنګه حاکمان استئ چې موږ د تاسو پښتون کې زمونږ په خاوره تجاوز کیږي، زمونږ ژوند په خطر کې ده، زمونږ د ساتنې توانایي نه لري. یعنی دلته د حکومت او د ملت ترمنځ یو لویه ستونزه. بیا هلته دوی ته دا زمینه مساعدېږي چې هغه مجبوره له امریکا سره ودرېږي. په تنهایي خو عربي هیوادونه جګړې نشي کولی، وسایل ابزار نه لري. دا چې ورکړي دي ټول د امریکا دي. نو دا دریم آپشن ده. دویم آپشن ده. دریم آپشن دا ده د امریکا په هرمز تنګي چې کوم هیوادونه له دنه نفع وړي، له دنه ګټه پورته کوي او د دغې انرژي ډېر تاثیرات په اروپا په نورو د نړۍ هیوادونو باندې منفي اغیز کوي که چیرته دا بند شي. او که دغه حکومتونه یا دغه هیوادونه له ځان سره منسجم کړل او دا درې عناصرو نه کار پورته کړو نو د ایران لپاره به دا یو لوی خطر وي او د ایران راتلونکي لپاره به دا ډېره خطرناکه تمام. شفیق صاحب محترم، موږ ته د افغانستان مسایل ډېر مهم دي. که د افغانستان په مسایلو بیا وغږیږو، دا جګړه چا پیل کړې ده چې پاکستان هغه پروژې تطبیق کوي؟ افغانستان اسلامي امارت چا سره وغږیږي تر څو دغه جګړې د ودرېدو لپاره توجیه پیدا کړي، د خلکو سره وغږیږي، د خلک میز ته راکش کړي چې په افغانستان کې خو ترهګرې ډلې نشته، ملګرو ملتونو دغه ټکی هم په کلکو ټکو وغندلو، بالاخره اوس چا سره کینې، کومې دروازې وټکوي؟ دا چې په افغانستان کې داسې ترهګرې ډلې شتون لري چې پاکستان ته ګواښ ولاړوي، دا یو پلمه ده چې پاکستان نیولې ده او د دې پلمې په ذریعه باندې هغه تر شا پټې موخې ته تحقق ورکوي. اصلي هدف دا دی چې پاکستان د ډیورنډ د صفري نقطې شاوخوا سیمې چې دي دا امریکا په خپل نوي سیاست کې داسې انګیرلي چې پاکستان هم باید تجزیه شي او د هغې د تجزیې په نتیجه کې افغانستان هم باید تجزیه شي. ځکه هغوی دا قبایلي سیمې یادوي، دا قبایلي سیمې او حتی د پاکستان ایالتونه یعنې بلوچستان لپاره او همدارنګه پښتونخوا لپاره دوی چې کومې برنامې لري هغه دا چې په کراره باندې د پاکستان نه جلا کېدو په خوا رواني او پاکستان د فشار لاندې نیولی شوی تر څو د امریکا سره هره غلامي ومني، لکه شهباز شریف چې وایي چې سلوټ درته کوو، ولې چې هغه په دې پوهېږي چې بلوچستان نه روان دی، پښتونخوا کې ټي ټي پي په ډېر قوت روان دی، پلمه جوړه کړي چې په افغانستان باندې برید کول پکار دي او افغانستان په خلاف پاکستان ته دا تصور ورکړی، خپل امریکایي دا تصور ورکړی که د باګرام هوایي اډه دې ونیوله چې دا یې ونه کولی شو. دویم اپشن دا او دویم انتخاب دا چې بیا د منځه ویوړی شي چې اوسه د پاکستان په دې قانون چې ما سره منځه وړي دي او د هغې تر څنګه بیا درېیمه لاره دا ده چې دوی د کونړ او د نورستان په امتداد باندې ځان د واخان د وصل د نقطې نه تاجکستان سره وصل کړي تر څو د افغانستان دغه بالادستي چې د مرکزي اسیا سره د جنوبي اسیا د تجارت لاره ده دا کریډټ د افغانستان نه والي. نو اوس پاکستان او افغانستان په داسې جګړه کې ښکېلي چې اهداف چې دي هغه د امریکا پلي کېږي، خو موږ د دفاعي جګړې په توګه باندې او یا دا چې موږ ته هم دا غلط تصور راکړی شوی چې ځینې خلکو دا ځوانان ډېر فکر کوي چې دا به تجزیه رامنځته کېږي، زموږ په غږ کې به لویږي. موږ سره چې دا اوسنی افغانستان امریکا نه مني لوی افغانستان مني، نه، دا د دې لپاره چې د بلوچستان نه بعد پښتونخوا، د پښتونخوا نه بعد خراسان او د خراسان سره عدالجات چې دا به بار ویلي دا د امریکې پخوانی پلان دی په تېره پیړۍ کې اوس یې غواړي، ځکه د اسلامي هیوادونو تجزیه دا د دوی لپاره ګټه ده. اوس د دې زماني مقطع کې دوی اصلي اساسي دغه دا دی چې دا خو ابعاد دي، دا خو لاره جوړوي. اساسي هدف دا دی چې د ملګرو ملتونو سازمان چې د امریکې په ولقه او اجاره کې دی دا د چین خواته پاینده د تجارتي قوت کې د هغې خواته تلونکی دی. نو د چین د مهارولو لپاره دوی دا درې مرکزونو باندې کار وکړ.
چې ام د سیپیک پروژې د ختمولو لپاره دا تصور چې په افغانستان او د کې موږ څو ځلې ناستې وکړې د چین او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دې د بې اعتمادۍ لپاره امریکا داسې کارونه وکړي چې موږ په پاکستان بې اعتماده کړو، پاکستان په موږ بې اعتماده کړو چې دا سیمه کې نامني چې دا خبره خو منتفي شي. په ایران باندې مسلسل بریدونه د اسرائیل تر څنګ هند هم په دې باندې قانع کړ او پاکستان هم په دې قانع چې ته په غزه کې ډېرې پیسې لاسته راوړې هلته به قوات ولګي، چې دا د پاکستان د اسټبلیشمنټ قیادت لپاره ډېره غلطه پالیسي ده. نو دوی په دې انګېرنه دي چې که چېرته اسیا د نوي اقتصادي ځواک په توګه را باندې راوچتېږي، نو واقعیت دا دی چې د روسیې اقتصاد پیاوړی شوی دی، چین قوي دی او ایران هم که همداسې غټ اقتصادي قوت پاتې او شمالي کوریا خو لکه څنګه ټرمپ یې ونی هغه هم هماسې دی. نو دا توازن په اسیا کې د پاکستان د امریکې د واک نه وځي. ولې چې امریکا پخوا دومره کولی شو چې چین د ګواښولو لپاره به کله پاکستان باندې پانګونه کوله کله هندوستان باندې، خو پاکستان هغه اهداف ډېر نشو لاسته راوړلی. نو دا ځای داسې وکړه چې پاکستان او هندوستان یې همزمان شریک د اسرائیل سره او د دې لپاره چې افغانستان د جګړې کې یو طرف ته لاړ نشي، د افغانستان د پاکستان سره په جګړه کې ښکېل کړ چې تاسو دلته مصروف اوسئ چې ایران ختم شي، بیا به تایوان باندې د برید زمینه برابر شي. ځکه وینزویلا نه لاس ورته پرې کړ او په ایران کې هم چې تیل چیني ختم کړې، نو ځکه دلته چې دا کوښښ کې تاسو د تکساس باندې برید ایران کړی نه، دا یو پراخه جګړه ده چې مختلف ابعاد لري او د هغوی نورو قوتونو همکاري ده چې دا کار کوي. د دې لپاره چې امریکا ته مصروفه شي او امریکا زه په دې باور یم چې امریکا نوره ختمه ده، ځکه امریکا هغه وخت کې دا جګړه ګټلې شوه چې د فرانسه قانع کړې وې، د برطانیې قانع کړې وې، د المان قانع کړې وې. تاسو د المان د صدر اعظم خبره واورئ، د برطانیې د ټولې بلیر خبره واورئ او د اوسني مقاماتو د سرکوزي دغه واورئ د مکرون، چې دا ټول په دې باور دي چې دا جګړه زمونږ نه ده، دا د امریکې جګړه ده او هغوی پیدا کړې ده او د همدې لپاره هغوی اړیکې د چین سره ډېر پیاوړي کړي دي. د برطانیې او د چین ترمنځ یو تړون امضا شوی دی چې ډېره غټه پیمانه باندې به سفارت د چین په برطانیې کې خلاصېږي، ځکه هغوی پراخه لوی لید لري، موږ په شان د لنډ لید نه لري او د هغې تر څنګ دوی په دې باندې پوهېږي چې په امریکا نوره زوال پر لور روانه ده، چې سبا امریکا زوال پر لور ځي نو موږ خو بیا اروپایان د اسیا په وړاندې ضعیفه پاتې کېږو. نو راځه چې کوم پکې قوتونه دي هغوی سره همغږي د مخکې نه ولرو او د عربي هیوادونو سیاست هم تر اوسه پورې کامیاب دی. په دې معنا چې ایران خو اړتیا لري چې هغه دغه اډې وولي، ځکه چې د دې اډونه په ایران برید کېده، که دا یې ویشتې نه وی مجبورېده د عربي هیوادونو د غلامۍ په نتیجه کې چې برید یې کړی وی، خو هغوی سره بله لاره نشته پرته دې نه چې بې پیلوټه تیاري او میزایل خنثی کې خو برید عملا ولیکي. ولې چې دا جګړه اصلا د دوی د ګټې لپاره ده، ځکه چې امریکایان ووتل بې ګواښ ختمېږي او هغوی هم کوشش کوي چې د هند سره اړیکې ټینګ او د چین سره عربي هیوادونو د چین سره اړیکې ټینګ کړي او دا پرون نابل پرون د هند د سفیر سره د خارجي هیوادونو د وزیر خارجه سره د هند هیوادونو سفیران ناستو تر څو یو اعتماد بهمي په اسیا کې رامنځته کړي چې د ایران د آینده برلاسۍ نه دوی په امر. ډېره زیاته مننه. وردګ صاحب محترم، له تېرو 2 کالو راپدې خو پاکستان پوځي رژیم دا ادعا کوي چې افغانستان کې د دوی د نظام مخالف ډله ټي ټي پي دې ځای نه تشکیلات کوي، اکمالات کېږي چې بالاخره ملګرو ملتونو نن ورځ دوی دغه ادعا په ثبوت ورسوله چې نشته په افغانستان کې دوی مخالفه ډله. فکر کوئ چې له دې وروسته به د افغانستان څخه دوی دغه لاس لاندې شي چې دوی دا وینا کوله چې په افغانستان کې ټي ټي پي روزلی کېږي یا له دغه ځای نه تشکیلات کوي، دا به له دې وروسته دوی خپل منځ کې سره جوړېږي یا به یې خپل منځ کې سره ځپي؟ خبره دا ده چې پاکستان د ټي ټي پي لپاره مبارزه په افغانستان کې نه کوي، یو مسله. دوه مسله ده چې ټي ټي پي هلته جغرافیه لري، هلته والیان لري، هلته خپل حکومت لري، هلته هغه حرکتونه هلته روزل کېږي، اسلحې لري، وسایل لري چې دا ټول دنیا ته ټول نړیوال استخباراتو ته دا معلوم دي چې په پاکستان کې په پښتونخوا کې دا خلک هلته فعالیت کوي. ولی پاکستان که چیرته دغه بهانه باندې په افغانستان باندې برید ونه کړي نو په کومه بهانه یې کولی شي؟ یو. دویمه مسله دا ده کله چې هغه هیوادونه په داخل کې یو بحران سره لاس و ګریوان وي، په داخل کې د ملت هغه خواهشاتو د ملت اړتیاو ته ځواب نشي ویللی، د ملتو د حکومت ترمنځ یو لوی واټن رامنځته کیږي، د ملتو د دولت ترمنځ یو بې اعتمادي او بې باوري رامنځته کیږي، نو د دغه ټولو د انسجام او د یووالي لپاره باید داسې یو کار وکړي چې بهرنی دښمن د ځان لپاره تعریف کړي، په یو بل هیواد باندې حمله وکړي
تر څو هغه منفي افکار چې د ملت د دولت په مقابل کې دي یا د رژیم په مقابل کې دي هغه سره متحد و منسجم کی. نور د پاکستان دا هدف نه ده چې ټي ټي پی په افغانستان کې ده، هغه صرف یو بهانه ده، یو پلمه د ملت لپاره او د نړیوالو لپاره جوړه کړې ده. او دغه اوس چې کوم د ملګرو ملتونو کوم اعلامیه چې خبره شوې ده، یعنی دغه د دوی دغه پلمه چې په نړیوالو ته ورکول او هغه وسایل او هغه چې ورکول دغه ورسره نفي سوله، ورسره له بینه لاړله. نو اوس به هم د دوی ملت د دوی په مقابل کې او نړیوال د بشري حقوقو سازمانونه به په دوی باندې یو نوی فشار راوړي تر څو له دغسې کړنو نه سرغړونه وکړي. دریمه خبره دا ده، ګوري په دا نړیوال نظم کې چې اوس موږ او تاسو د دې ادعا لرو چې 193 هیوادونه په دې کې دي، څوک دغه ته پابنده پاتې شي؟ چا دا منشور په بشپړه توګه په ځان منلی ده؟ هیچا نه ده منلی. هلته اسرائیل دغه نړیوالې محکمې حاک هغه یتنیاهو ناقص د حقوق بشر وبله، امریکا راجیک سو، هغه کریم خان د څوک د حق د محکمې رئیس هغه تحریم کړ، هغه اکاونټونه دی، هغه معاشونه ورته تحریم کړ. یعنی په نړیوال نظم اوس شړېدلی ده. نړیوال نظم په اوس حالت کې نشي کولی د بشر ټولو اړتیاو د بشر غوښتنو ته مثبت جواب وویلی شي. نو دغه جګړې هم فرصتونه رامنځته کوي، هم هغه ستونزې مشکلات رامنځته کولی شي. هغه هیوادونه به له دې فرصته ګټه پورته کوي چې هغه سیاسي بصیرت ولري، له حکمت نه کار واخلي او دغلته دا 50 اسلامي هیوادونه کولی شي چې دغلته داسې یو فرصت راغلی چې د نړیوال نظم په مقابل کې په اسیا مرکزي کې یا په اسیا کې یو بدیل سازمان د دوی په مقابل کې راپورته شي، تر څو هغه قوت چې په غرب کې یا په اروپا کې یو تصمیم ګیري سي هلته کیږي چې نړیوال بانکونه او نړیوال سیستمونه، نړیوال تجارتي لارې، ټول مسایل د دوی په واک کې دي. د دې په بدیل کې دلته په مرکزي اسیا او په جنوبي اسیا کې داسې یو سازمان رامنځته کړي چې هم که دې ته موږ دا مقایسه کوو، هم د ذخایرو سرچینو له لحاظه، هم د بشر د قوت له لحاظه، د جغرافیې له لحاظه، د نفوس له لحاظه دا سیمه له هغو نه څو چنده بډایه ده. خو دا چې د استفاده حاکمان نشي کولی، هغه وړتیا او ظرفیتونو نه استفاده نشي کولی، دا د دوی مشکل. ډېره مننه سلامت. شفیق صاحب محترم، پاکستان پوځي رژیم چې په افغانستان باندې کوم بریدونه روان کړي دي، دغه بریدونه د بل د ګټو د خوندیتوب په موخه دي تر څو په سیمه کې د امریکا نفوذ لا پیاوړی کړي، په سیمه کې د اسرائیل نفوذ لا پیاوړی کړي. دغه بریدونه د دوی په راتلونکي لیدلوري باندې یا په راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات پرې باسلی شي؟ پاکستان چې کوم حکومت دی هغه دومره مجبور دی چې د خپلو قرضونو د خلاصون لپاره هر قمار ته لاس اچوي، ځکه هغوی د خپل هیواد وګړي دومره قرضداره شوي چې د هغې لپاره بله لار نه لري چې د تیر په څیر باندې دوی پروژې پلي کړي او په هغې کې ځان دپاره یو څه والي. دا چا قرضداری کړی؟ ولې قرضداری دا شوی دی؟ خپله د دوی هغه ظالم ډېر او جاګیردار واکداران دي چې غلی کورنۍ دي، د نواز شریف نه نیولې ته بټو کورنۍ پورې، او هر هغه څوک چې هغه پاکستان د دې کورنۍ د تسلط نه وباسي هغه دوی مشترک. نو په قرضداری کې ګټه څه ده؟ عمران ګوره یو غربزاده سړی و، خو هغه هم د واک نه لري که ځکه د دوی کورنۍ وګواښلې. نو د دې لپاره پاکستان دا کوښښ کوي چې هم په غزه کې ماموریت ادا کړي، په غزه کې د اسرائیلو سره همغږی ماموریت ادا کړي، هم دلته کوښښ کوي چې د افغانستان په خاوره کې چې کوم تجهیزات د امریکې پاتې دي په هغې باندې چې دوی ته امریکا کوم ډاډ ورکړي هغې کې څه پیسه لاسته راوړي. هم دا کوښښ کوي چې افغانستان خو ورسره شلولې ده رابطه، نو د دې لپاره چې افغانستان یوازې د ترکمنستان او ازبکستان او قزاقستان او قرغستان هیوادونو سره د معدنیاتو په رابطه باندې، د نورو پروژو په رابطه باندې همغږې پاتې نه دي، د تاجکستان سره لاره خلاصه کړي تر څو دا دغه کم کړي وزن او د خواخان نه وساتي، او افغانستان د چین سره د وصل د نقطې په ځای باندې منقطع شي، چین هم ځان لپاره منحصر کړي. نو پاکستان په ډیرو جالو باندې پښې ایښي دي. اوس دا چې دې زماني مقطع کې آیا افغانستان او د پاکستان جګړه به چا لپاره په ګټئ او موږ څه وکړو؟ د علماو د شورا د پاکستان علماو چې کومه خبره کړې ده او همدا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کوم پرېکړه دا د افغانستان لپاره په ګټه ده، او دې زماني مقطع نه باید موږ دا ګټه پورته کړو چې عام جګړه کې یعنی بالکل له ماشین لاس پورته نه کړو، او په عین وخت کې د مذاکراتو خواته موږ چټک پرمختګ په هیوادونو کې موږ
یعنی سیاسي پانګونه وکړو، ډیپلوماټیک اړیکې موږ ډېرې پراخه شي. لکه دا اوس چې فعلا موږ د امریکې سره یو د رابطې لپاره یو لاره پرانیستل کېږي چې یو بندي موبل آزاد کړ. د دې سره همزمان دا هم پکار ده چې افغانستان باید کوښښ وکړي چې د خپل ناپیلې سیاست داسې وساتي چې سبا د اسیا قوتونه په موږ بې باوره نه شي. اوس که موږ امریکې ته دا اړتیا لرو چې زموږ د رسمیت پېژندنه کې دغه ټول معنی اصلا امریکا ده او د دې د خوشحالولو لپاره موږ دې خواته روان شو، داسې نه شو چې د غوږ ګټلو لپاره سر له لاسه ورکړو. نو دلته باید موږ همزمان باید موږ هم د خپلو بندیانو غوښتنه وکړو او دا چین او نورو هیوادونو ته ثابته کړو، د سیمې هیوادونو ته، چې موږ هماغه ناپیلي سیاست باندې روان یو. روسیا هم په اعتماد کې ولو، لکه څنګه چې ترکیه کوي چې روسیا هم په اعتماد کې لري، امریکا هم په اعتماد کې لري، خپل بقا تضمینوي. نو افغانستان په هغه نظامی او سیاسي وجاهت کې نه دی چې دا یو پلې ته خواته واقع شي. که موږ پلو خواته واقع کېدلو کې ګټه درلودلې، موږ به د خلق دیموکراتیک رژیم کې موږ ګټه کړې وې، موږ به د 20 کلن نظام یا د 100 کلن نظام کې موږ د امریکا نه ګټه پورته کړې. موږ صرف په ناپیلي سیاست او په باسیرته پالیسیو باندې چې لږ لږ لچک کوو، لکه دا اوسنی لچک کې موږ ګټه موندلی شو چې پاکستان پکې بدنامېږي. لکه دا ورقه د موږ لپاره راکړه شو چې او دا د دې لپاره زه یم چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پرېکړه هېواد نه ده، بلکې امریکا هم اشاره ورکړې. ځکه د دې تر شا د امریکا هدف څه دی؟ ما مخکې اشاره وکړه چې پوهېږي دا جګړه نوره د اسیا د قوتونو په نفع تمامېږي او د امریکا هژموني سیاست ختمېږي او بیا د لکه د ګورباچوف چې د شوروي نه روسیه جوړه کړه، دغسې په امریکا کې هم تجزیه رامنځته کېږي، ځکه دننه ډېر زیات مظاهرات او اختلافونه راوچت شوي دي. نو اوس بېرته د ملګرو ملتونو هغه دغه کالبوت ساتي. د دې کالبوت ساتلو لپاره پکار دا ده چې امریکا خو بدنامه شو، ځکه ټوله نړۍ وایي چې په اسرائیلو کې کومه جګړه شروع کړې ده، د غزه کې دا د امریکا زیاتې و، په ایران کې کومه جګړه شروع کړې دا د امریکا زیاتې ده، ځکه اسپانیا او ایټالیا د ټول هېوادونه امریکا دې باندې ملامت کوي. نو اوس د خپل وجاهت د ختم د جو ساتلو لپاره یو لچک نه کار دی، یو بدلون چې ملګري ملتونه د په باور کې راشي بیرته او ځان لپاره ګواښونه کم کړي. خو د دې سره سره باید موږ دا خپل هغه ناپیلې سیاست وساتو چې هم د امریکا نه ګټه پورته کړو، هم د افغانستان نه، او په عین وخت کې چې کوم باورمندي زموږ د روسیې سره شته او د هند سره شته او د ایران سره شته، دا له لاسه ډېره زیاته مننه. سلامت وردګ صاحب محترم، ملګرو ملتونو چې وروستۍ کومه اعلامیه خپره کړې ده چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، د افغانستان اسلامي امارت په ډېر لوی قیمت ورته ثبوت کړله. تقریبا دغه 2 کاله کېږي په افغانستان باندې پاکستان د خپل د بادار د ګټو د موخو دپاره بریدونه وکړل چې د وروستي برید کې شاوخوا 4,500 کسان په شهادت ورسېدل. افغانستان اسلامي امارت ته دا ځل نظامي ګزار پکار د پاکستان دپاره که نه؟ اوس دوی باید ډیپلوماټي لا پراخه کړي، یو فرصت ده ورته، یو زرین چانس ده ورته، زرینه صفحه ده ورته، که دې نه ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخې کړي. اوله خبره خو دا ده چې د امارت اسلامي د 2 کلنو هڅه نتیجه دا وه چې د ملګرو ملتونو څانګې دغه اعلامیه خپره کړه. دا یو. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان ټول ملت، د افغانستان ټول خلک، د افغانستان ټول سیاسون، د افغانستان ټول د تیر نظام او د اوسني نظام په دې باور دی چې جګړه د هیچا په نفع نه ده، نه د پاکستان په نفع ده او نه د افغانانو په نفع ده. دریمه خبره دا ده زواک صاحب محترم چې موږ له جګړې نه نوي راوتلي یاستو. دا 4 کاله کېږي چې د کابل او د افغانستان د ولایتونو خلک هغه ارامه ساه او ارامه فضا کې خوبونه کوي. موږ 20 کاله نه تر 50 کلونو پورې موږ ماشومان په ارامه خوب نه و کلی، زمونږ زنانه، زمونږ خویندې، زمونږ سپینګیري په ارامه خوب نه و کړی، ځکه هغه د تیارو، د الوتکو، د بمبارو اوازونه د دوی په افکارو، د دوی په ذهنونو کې وو. نو اوس افغانان دا توقع، دا تمه لري، هم له نړیوالو نه، هم له سیمې هیوادونو نه، چې پرېږدي افغانستان خلک، د افغانستان ملت ارامه ساه واخلي او د امن او ثبات په فضا کې خپل خوبونه پوره کړي او د خپل د پرمختګ او د پیشرفت لپاره کار وکړي، نه د یو بلې نوې جګړې لپاره، نه د یو بل یرغل لپاره، نه دې ته په تمه سو چې موږ له پاکستان سره په جګړه کې مستقیمه دخیل سو او پاکستان سره په یو جګړه کې دخیل. ځکه دا د پاکستان د ملت جګړه نه ده، دا د پاکستان د خلکو جګړه نه ده چې له افغانانو سره جګړه وکړي. دغه توقع تمه د پاکستان 240 یا 50 میلیونه دا توقع نه لري چې د افغانانو په مقابل کې، د افغانستان د اسلامي نظام په مقابل کې، د افغانستان د مجاهد او متدین مقابل کې دوی راپورته سي.
هغه ملت په دې پوهیږي چې زمونږ عقاید مشترک دي، زمونږ ارزښتونه مشترک دي، زمونږ جغرافیه مشترکه ده، مونږ کرښې مشترکې دي، زمونږ فرهنګونه مشترک دي. ولې دا چې هغه ناوړه کړی، هغه ناوړه حرکت چې په دې رژیم کې هلته واک و صلاحیت لري، چې هغه هم د پاکستان د خلکو د ارزښتونو لپاره، د پاکستان د خلکو د امنیت لپاره، د پاکستان د خلکو د منافعو لپاره نه لوبیږي، هغه د پردیو ګټو لپاره، د پردیو قدرتونو د استخباراتو لپاره لوبه کوي. آیا د پاکستان د ملت دا اراده و چې د پاکستان رژیم پوځیان د لاړ شي اسرائیل سره د اوږه په اوږه ودرېږي او د غزني مظلوم ملت دی ووژل شي، شهیدان دي شي؟ دا د پاکستان د ملت همدا اراده وه. هغه د پاکستان علما په همدې عقایدو روزل شوي چې دا اجازه دوی ته دا فتوا ورکړي چې لاړ شي په اسرائیل او یهودو سره د مسلمان ملت په مقابل کې ودرېږي. نه ده که نه، دلته زورواکي، دلته حاکمیت مهمه ده چې کار ته اخیستل کېږي. زه وایم که چېرته دا نړۍ کې ټول هیوادونه او په هیوادونو کې ټول رهبران قوانینو ته تابع وای، دا منشورونه چې دوی جوړ کړي د هغې ته تابع وای، آیا نن به په جګړه کې دومره انسانان وژل کېدل؟ آیا په نړۍ کې به دومره د بشري بحران رامنځته کېده؟ آیا په نړۍ کې به دومره اقتصادي ناورینونه رامنځته کېدل؟ ایران بیچاره هلته په خپل د پرمختګ لپاره، د خپل د ګټو لپاره په کور ناست د امریکا له کیلومترو نه راځي چې تا اټوم جوړ کړی، تا یورانیم غني کړی. دا هغه وسایل دي چې دا بهانې د ځان لپاره پیدا کوي. امریکا خو چې جوړ شوی د بهرنۍ تګلاره په جګړو ولاړه، د دوی فکټریانې، د دوی د ماشینري په جګړو د تولید لپاره جوړې شوي دي او د خپل د اقتصاد لپاره کار. ډېره زیاته مننه. استاد محترم، افغانستان اسلامي امارت څه کول پکار دي نور ورته چې نړیوال اعتبار لا لوړ کړي؟ دوی پرون ورځ افغانستان کې هغه بندي چې نیول شوی و هغه یې ورته آزاد کړ د افغانستان اسلامي امارت د زعیم د شفقت له مخې. نور څه کول پکار دي چې په نړیوال سټیج خپل اعتبار ثابت کړي، لکه ملګرو ملتونو چې د پاکستان کومې ادعا بې بنسټه وبللې، داسې نور یې بې بنسټه وبللی شي؟ د افغانستان د اوسني حاکمیت لپاره ټول نه مهمه خبره دا ده چې د خپل ملي وحدت د راټوکېدو لپاره په پراخه ډګر کې باید د خپلو مخالفینو سره په هر قیمت چې وي مذاکرات ته او لارو خلاصولو ته ادامه ورکړي. د هغې تر څنګ د افغانستان او د پاکستان تر منځ د اوسنۍ جګړه چې ده په کراره همزمان دواړه باید له دې نه ځان راوباسي، ځکه دا د نورو جګړه ده او په موږ باندې مسلط شوې ده. د پاکستان اسټبلیشمنټ په دې نه پوهېږي او افغانان هم په دې باید پوه شي چې موږ په دې جګړه کې کوم ګټه نه لرو، ځکه موږ نوي د جګړې نه راوتي یو. هغه تجهیزات نظامي چې موږ سره کوم دي د دې نه موږ خلاصوي او موږ باید په دې فکر کې شو چې په ځای د دې چې دغه پیاده جګړې لپاره کوم تجهیزات لرو دا مصرف کړو، د نوي نظامي قوتونو لپاره چې د زمانې د عصر سره کومه تقاضا ده چې ټکنالوژي د جګړو بې پلوټه تیاري دي، د هغې تر څنګ مثلا لري واټن ویشتونکي توغندي دي، په دې باندې موږ فکر کوو. اوس که موږ په جګړه کې دا خپل بودیجه په دې مصرفوو، موږ هغه آینده لپاره تیاري نه لرو، لکه څنګه چې ایران لري. ایران یوازینی اسلامي هیواد دی چې په دې سیمه کې یعنې ځان یو ځواکمن قوت ثابت کړ او یو اسلامي هیواد هم دا نه لري. نو په کار دا ده چې افغانستان د دې نه هم راوځي او د دې تر څنګ د آسیا په آینده کې د یو قوت په توګه ګرځېدو لپاره د اسلامي هیوادونو ترمنځ یو نوی بلاک رامنځته شي. ځکه که امریکا سقوط کوي په دې معنی چې په کراره تدریجي له منځه ځي او اسرائیل انشاءالله د نقشې نه له منځه وړل کېږي، نو بیا به دلته د چین او د شمالي کوریا او د روسیې بلدستي او اسلامي هیوادونه لکه څنګه چې د امریکا نه په دې 20 کلونو کې خار لیدلی دی، همدارنګه موږ په تیر شوروي کې 14 کاله هلته موږ جهاد کړی، دا یو هم زموږ لپاره په خیر نه دي، په ګټه نه دي. نو موږ دپاره پکار ده چې ژر تر ژره د ترکیې د ایران ترمنځ همغږي پیدا شي، د پاکستان او زموږ ترمنځ همغږي پیدا شي او د عربستان او د ایران ترمنځ همغږي پیدا شي او د پراخ اسلامي بلاک د تشکیلولو لپاره چې هر هغه اسلامي هیواد زموږ ترمنځ د جګړې د ختمولو تابع نیسي، هغوی ته موږ لبیک وایو چې هغې ته په ثبوت ورسو چې په مسلمانانو کې د وحدت اراده شته. سلامت، ډېره مننه. ورده صاحب که بحث راټول کړم د سولې لپاره تر ټولو واقعي حل څه دی؟ ترکیې، قطر، سعودي عربستان منځګړیتوب وکړل خو منځګړیتوب یې څه نتیجه ورنه کړل، اوس څه کول پکار دي؟ زما په نظر د پاکستان کوم یرغلونه چې په افغانستان باندې کېږي
او د چی لپاره چې مبارزه کوي دا خو ټول په دې نظر دي چې د امریکا د ګټو لپاره کیږي. نو زما تحلیل دا ده چې امریکا باید په دې جګړه کې داخل وشي. موږ او تاسو مثالونه او بیلګې لرو چې د هند د پاکستان په جګړه کې امریکا رول، د ایران او د اسرائیل په جګړه کې د امریکا رول، د حماس او د اسرائیل په جګړه کې د امریکا رول. یعنی ټرمپ بار بار دا ویلي چې زه ډیر زر کولی سم چې دا جګړې چې پیل شوي دي دا ودروم. نو هدف دا ده چې پاکستان ته چا ویلي دي چې جګړه شروع کړي، موږ باید همغه دې ته واداره کړو، دې ته مجبوره کړو د ډیپلوماتیکو او ډیپلوماسۍ له لارې د یرغلونه په دې کې چې هغه بیچاره او فقیر او مظلوم ملت افغانستان وژل کیږي او دا د هغو په وسیله منډې ډېره زیاته مننه. سلامت د سیاسي چارو شنونکی سید اکبر سیال وردګ صاحب، د پوهنتون استاد او چارو شنونکی عبدالناصر شفیق صاحب، مننه چې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. د هوریت راډیو درنو اورېدونکو، د خواله رسنیو درنو څارونکو له تاسو هم نړۍ مننه چې د بحث تر وروستیو شپې له موږ سره پاتې شوئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.